Yes, brother. Assalamu alaikum. My question is kind of related to the one the sister started asking and the other one who commented on سلام علیکم. picking good things. زما پوښتنه اړه لري هغه خور چې پوښتنه یې وکړله او د هغه ورور سره چې په دې باندې نظر ورکړ خپل په دین کې د جامو د اغوستلو په اړه باندې چې وه. Christianity and Islam. In order to be a Muslim, you have to believe first in Judaism and Christianity. My question is, like the similarities and زه په دې باوري یم چې د نورو ادیانو ځینې ټکي د اسلام پورې تړاو let me لري. say the Islamic story about the crucifixion of the Christ, in other words, and I believe that it's, you know, once this که تاسو ماته دا ووایئ چې مسلمانان نورو ادیانو ته ولې نشي وړېدی او د عیسویانو په اړه راته لږ معلومات راکړئ. خاورور پوښتنه وکړله او پوښتنې دوه برخې درلودلې. لومړی دا چې مسلمانان یوازې اسلام قبلوی شي او نه هندویزم او نه کریسټین چې ورته وایي یعنی عیسویت نشي قبلوی. نو په قرآن کریم کې الله جل فرمایلي دریم سوره د ال عمران او 9 آیات کې ان دین عند الله الاسلام، یعنی یوازینی دین چې الله جل جلاله ته قبول هغه اسلام دی. یعنی حضرت عیسی علیه السلام یوازې اسلام دین خلکو ته لارښود کوو او هغه لارښوونه ورته کوله. خو حضرت عیسی علیه السلام مثلا دوی وایي کریسټین دا یو ځای د یو منطقي خلکو ورته نوم ایښی و. دا کریسټین لغت هیڅ په لومړي ځل سره د عمل په کتاب کې یعنی چې د کریسټین نوم راغلی د حضرت عیسی علیه السلام لپاره دا یعنی د عیسی علیه السلام تخلص دوی نوم ورته ایښوده چې هغه د یو منطقي خلکو ورته یادوه دا نوم. حضرت عیسی علیه السلام د کریسټینیتي لغت هیڅ نه و اورېدلی، دا یو قبلي نوم ایښی و یعنی تخلص یې ورباندې ایښی و. نو په همدې ډول سره تا څنګه وویل چې یو مسلمان باید اول باید عیسویت ته مخه کړي بیا هندویت ته او بیا هم اسلام ته راشي، دا مکملا غلطه ده وروره. ځکه الله جل وایي ان دین عند الله الاسلام، الله جل ته یوازینی دین چې قبول دی هغه اسلام دی. ټولو پیغمبرانو خلک اسلام ته دعوت کول، یعنی د ټولو پیغمبرانو هم دا دنده وه. نو راځو ستاسو پوښتنې ته. ښه راځو د حضرت عیسی علیه السلام د هغه ختل اسمان ته او د هغه قرباني کېدل چې دوی وایي څه په قرآن کې راغلي دي. په قرآن کې الله جل جلاله سورة النساء 4 سوره او 115 آیات کې الله جل فرمایلی دي او د دې خبره دوی وایي چې حضرت عیسی علیه السلام موږ ووژه وما قتله وما صلبه، او حال دا چې نه دوی وژلی نه یې په دار زړولی ولکن شب لهم، او څوک چې حضرت عیسی علیه السلام په قتل کې اختلاف لري هغوی په شک کې دي الا اتباعا، او هغوی یوازې د ګمان څخه پیروي کوي. وما قتله یقینا، په یقینا سره هغه نه دی وژلی چې ویل شوي دي موږ عیسی علیه السلام یعنی وواژه. دوی په هغه ډول ویلي دي وما قتل وما صلبو. ښه نو په همدې ډول سره دوی وایي چې موږ حضرت عیسی علیه السلام وواژو، او حال دا چې قرآن پاک کې وایي چې عیسی علیه السلام دوی نه ده وژلی. دا هغه کسان دي چې دوی پخپله په شک کې دي، یعنی د شک څخه دوی پیروي کوي، بلکې حال دا چې هغوی حضرت عیسی علیه السلام نه دی وژلی. دا د دوی پروپاګنډه او خبرې دي. ښه موږ مسلمانان په څه باور یو؟ موږ مسلمانان په دې باندې باور یو چې حضرت عیسی علیه السلام یې وژلی نه دی، بلکې هغه اسمانو ته الله جل جلاله ځان ته غوښتی یعنی جګ کړی دی اسمانو ته. نو حضرت عیسی علیه السلام ژوندی دی. په همدې ډول سره ما په مخکینی مناظرو کې هم د حضرت عیسی علیه السلام په اړه باندې ویلي دي، او دا چې قرباني یا قتل کول د دې باندې مکملا توضیحات ورکړي چې حضرت عیسی علیه السلام قرباني کول په څه ډول سره دوی وایي چې قرباني شوه یعنی د یو بل چا د ګناه له وجې. ښه په دې باندې ما بحث کړی د حضرت عیسی علیه السلام چې کله دوی وایي چې داسې په تخته باندې دوی لاسونه ورته ټکویلي او داسې درې ګونې حالات کې لکه انسان چې وتړی لاسونه په یو دیوال بل دیوال په دې شکل باندې دوی وایي چې په تخته باندې موږ تړلی او هغه مو مړ کړ، بلکې دا مکمله غلطه. دوی وایي چې کروسیفیکشن یعنی د حضرت عیسی علیه السلام وژنه هغه FION نه دی، FICON نه دی، بلکې FISON دی. نو یعنی دا دواړه زموږ تر مابین توپیر لري چې د هغه وژنه په څه ډول سره وه. دا ما په ثبوت باندې رسولي په مخکیني خبرو کې مناظرو کې هم چې حضرت عیسی علیه السلام په دوی نه ده وژلی او نه په دې ډول وژل شوی دی. نو د همدې لپاره راځو دې ته چې حضرت عیسی علیه السلام څه ثبوت چې هغه په یعنی څه ثبوت موجود دی چې هغه په دې ډول سره نه ده وژلی، کوم ډول باندې چې دوی دعوه کوي چې موږ په دې ډول سره ووژه. هغه یو ورځ حضرت عیسی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړله چې ښاغلیه تاسې مهرباني وکړئ موږ ته یو معجزه وښایي. نو د متیو په انجیل کې 12 سوره 13 آیات کې وایي
یعنی راغلی چې د حضرت یونس علیه السلام هغه نخنخانې چې هغه څه ډول سره یعنی د بحر مابینځ کې وه. حضرت یونس علیه السلام ښیي چې حضرت یونس علیه السلام هغه 3 ورځې او 3 شپې یعنی هغه د بحر مابینځ کې د ماهي په خېټه کې پروت و. نو دغه بیانه حضرت عیسی علیه السلام ورته کوي. خانو که هر عیسوي نه هم پوښتنه وکړي او که هر چا نه پوښتنه وکړي د حضرت یونس علیه السلام په اړه باندې، کله چې حضرت یونس علیه السلام تعالی جل امر کړ چې ته لاړ شئ هغې منطقې ته، نو هغه بلې منطقې ته لاړ. نو په دې وخت کې هغه ویل چې د الله جل د امر څخه د هیرې څخه یعنی نه و اطاع کړی. نو په دې وخت کې هغه په کشتۍ کې ناست و حضرت یونس علیه السلام. نو طوفان راغی، نو د طوفان بحر اوبه راجګ کړلې، یعنی د بحر اوبه یې راجګ کړه. په دې وخت کې خلکو ویل چې چا ګناه کړې ده، یعنی د ګناه له وجې دغه طوفان راغی. نو حضرت یونس علیه السلام ورته ویلی چې زه د الله جل جلاله یعنی خبره رانه نه منل شوې پاتې شوې ده. نو په دې وخت کې دوی حضرت یونس علیه السلام واخیسته، د اوبو څخه یعنی اوبو ته یې خطا کړ، د کشتۍ نه یې اوبو ته ور وغورځو. نو تاسې به دا راته وایي چې هغه ژوندی و که مړ؟ ژوندی و که نه؟ نو په دې وخت کې چې حضرت یونس علیه السلام بحر ته خطا کړ، نو هلته څه شی وشو؟ پوهېږې ماهي وخوړ. نو چې کله د ماهي وخوړه، نو د ماهي په ګېډه کې 3 ورځې 3 شپې دی پروت و. یعنې که یو نفر بحر ته خطا کې ژوندی به وي که مړ؟ البته چې مړ به وي، خو حضرت یونس علیه السلام ژوندی پاتې شو. یعنی هغه 3 ورځې 3 شپې د ماهي په ګېډه کې و. همدا ډول سره دا معجزه نه ده چې هغه دې مړ شي، بلکې معجزه دا دی چې هغه دې ژوندی پاتې سي. یعنې دا یو معجزه ده چې حضرت یونس علیه السلام ژوندی پاتې شو د بحر مابینځ کې او بیا د ماهي په خېټه کې. نو 3 ورځې 3 شپې بیا څه موده وروسته یعنی هغې وچې ته یعنی د خېټې څخه وچې ته حضرت یونس علیه السلام راواچو. نو په همدې ډول سره حضرت عیسی علیه السلام د یونس علیه السلام دا واقعه بیان کړله او ویل چې دا لویه معجزه نه ده؟ دوی ته وویل. نو په همدې ډول سره تاسې وګورئ چې حضرت یونس علیه السلام 3 ورځې 3 شپې په بحر کې و، یو معجزه. 3 ورځې 3 شپې د ماهي په ګېډه کې، یعنی یوه معجزه د بلې معجزې پسې. څو معجزې دلته واقع شوې، یعنی 3 معجزې واقع شوې. که نه یو عادي نفر خو په بحر کې ژوندی نه پاتې کېږي. همدا ډول حضرت یونس علیه السلام ژوندی پاتې شو بیا د ماهي په ګېډه کې. دا یو ډېره لویه معجزه ده. نو په همدې ډول سره که چېرته د حضرت یونس علیه السلام معجزې ته وګورو او کومه چې حضرت عیسی علیه السلام دوی ته بیان کړله، یعنی دا یو ډېره لویه معجزه وله. نو آیا حضرت عیسی علیه السلام ژوندی نشي پاتې کېدی؟ الله جل جلاله چې کولی شي چې یو خپل بنده او پیغمبر د ماهي په ګېډه کې هغه هم د بحر په مابینځ کې وساتي 3 ورځې 3 شپې، امکان لري؟ آیا دا امکان لري؟ هو، یعنی د الله جل په مرسته امکان لري، خو زموږ او تاسې د فکر څخه دا لوړه خبره ده. ښه نو که غواړې ته په دې سره باندې مکمله توګه پوه شې، نو زما ویډیوګانې شته دي، کولی شې ویډیوګانې ترلاسه کړې، کولی شې چې دغه ویډیوګانې واخلې او څه ترېنه زده کړی په دې هیله چې ځواب دې ترلاسه کړی اوسې ورور. ستاسو نه نړۍ مننه چې زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل او دا ستاسو پوښتنې زموږ لپاره ډېرې ګټورې تمامې شوې. راځو پوښتنو ته. که د لومړي آیات راته ووایاست چې لومړی آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، اقرأ بسم ربک الذي خلق، چې وایي چې ولوله په نامه د الله. راځو لومړۍ پوښتنې ته. کله چې جبرائیل امین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته آیات وویه او هغه وویل چې ته په ما پسې دغه آیات تکراروه، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زه یې نشم لوستلی. کله چې جبرائیل امین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل چې اقرأ بسم ربک الذي خلق، یعنی وی ویل چې ته یې ولوله، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زه یې نشم لوستلی. نو طبعا دا په دې معنی چې هلته لیکل شوي وو، په لیکنې بڼه باندې ورته وښودله، لیکل شوي وو دغه آیات په لیکنې بڼه باندې هغه ته ښوده چې په هغه پسې بیا تکراروه. دا چې دغه کتاب بیا د دې نه وروسته تکمیل شو او بیا ولیکل شو دغه کتاب، نو د دې نه دا معلومیږي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته چې کله هم د لیکلي بڼه باندې ورته وښوده چې اقرأ یا هم ویل وله، دې نه دا معلومیږي چې وروسته مخکې د هغې نه یعنې دغه کتاب لیکل شوی و.
که د دې په اړه باندې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. ورور پوښتنه وکړه چې کله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبرائیل امین ورته وویل چې ولوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې زه یې نسم لوستی، چې دا یو لیکنې بڼه باندې وه. دا ضرور نه ده چې یو چاته ته وایي چې دا ولوله، هغه ته یې لیکلې بڼه وښیه، ځکه چې هغه خو پرې نه پوهېږي، نه یې لوستی شي، نو څه ضرورت ده چې ته ورته لیکله بڼه وښیې ورته. یو چاته چې ته وایې چې یو څه ولوله او یا یو څه کار اجرا کا، نو هغه ته خو ته خط نه ښیې، نو په همدې ډول سره هغه ته نه وایي چې ته دا خط وګوره بیا دا کار اجرا کړه. نو هغه ته خو که خط هم ښیې، ځکه چې خط ورته وښیې، که ما ته خط وښیې زه خو پرې نه پوهېږم، ځکه چې زه په خط لیکلو په خط لوستلو باندې نه پوهېږم، نو بیا څه ضرورت ده چې ما ته خط ښیې؟ نو دا خو معلومه خبره ده چې زما څه نه وي، زه نو زه په خط باندې څه پوه شم. که ته ما ته وایې چې جاپاني ژبه ولوله او داسې په کاغذ کې در راته وښوده، نو زه به درته وایم چې جاپاني ژبه نشم لوستی. او یا زه درته وایم چې راوړه زه یې وګورم، او چې ورته وګورم جاپاني ژبه، نو زه خو یې نشم لوستی دا ژبه. همداسې نه ده. ته اوس پوه شوې؟ Now we would even start the session of one slip. Similar topic. This is from Mrs. Khan. My staff questions me that since the Bible came first, the Quran is taken from there rather than copied in certain aspects. Please help to clarify this. لومړی پوښتنه دا وه چې قرآن پاک د الله جل جلاله خبرې دي او انجیل هم د الله جل جلاله خبرې دي، نو انجیل د چا په واسطه لیکل شوی دی؟ انجیل د الله جل جلاله لخوا نازل شوی و په حضرت عیسی علیه السلام باندې، د دې لپاره چې هغوی ته لارښوونه وشي، یعنې خلکو ته ښې لارې ته رادعوت شي او سمه لاره خلکو ته وښیي چې حقیقت څه دي. What we believe that Injil was a wahi, the revelation which was given to Jesus Christ, peace be upon him. اخرنی کتاب چې قرآن دی او الله جل په قرآن کې فرمایلی دي. Did not feel it fit to preserve it. But Quran, since it is the last and final revelation, Almighty God says in Surah Hijr, 15 سوره د الحج 9 آیات کې چې موږ دا قرآن نازل کړی دی او د دې حفاظت به موږ کوو، چې دا فرقان دی د بدو څخه ښه جلا کول. هغه کومې نقطې چې د قرآن سره مطابقت لري هغه وایي چې د الله جل خبرې دي، یعنی کتاب د کتاب، یعنی دا د ډېرو خلکو په واسطه لیکل شوی ده او ډېرو خلکو پکې لاسوهنې کړي، یعنی انسانانو دا لیکلی ده، یعنی لیکنې بڼه انسانانو تغیرات پکې راوړي دي په لیکنې بڼه کې. نو په همدې ډول سره د دې لیکونکي که پوښتنه وکړي نو ډېر زیات دي، لکه متیو، همدا ډول جان، یعنی همدا ډول زیات کسان دي چې دا انجیل کې تغیرات راوړي دي. صحیح ده، په انجیل کې یعنی ځینې خبرې دي چې هغه د الله جل جلاله هم پاتې دي او ځینې د پیغمبر علیه السلام خبرې هم پکې پاتې دي، نو لاسوهنه پکې زیاته شوې ده. همدغه کتاب دی یعنی انجیل چې دا د متیو، د جان، همداسې د نور لیکونکو په واسطه د لیکل شوی. نو یو بنده چې یو څه ولیکي نو او الله جل جلاله یو څه را نازل کړي، توپیر یې وګورئ، دا بنده لیکلی لاسوهنه یې کړې، کوم څه چې الله جل نازل کړی هغه اصلي انجیل دی. نو اوس په هغه اصلي انجیل کې دوی لاسوهنه کړې، دا وګورئ دا انجیل، د انجیل کې زیاتو خلکو لاسوهنې او زیاتو خلکو لیکنې کړي دي، حتی د دې لیکونکي معلوم دي چې هغه د ځانه هغه نظریات پکې لیکل شوي دي او د ځانه ځینې خبرې پکې لیکل شوي دي. نو اصلي انجیل چې و هغه حضرت عیسی علیه السلام ته الله جل جلاله را نازل کړی و. اوس راځو دومې پوښتنې ته. دومه خور پوښتنه کړې وه چې انجیل د قرآن څخه مخکې نازل شوی دی او د قرآن ځینې نقطې به د انجیل څخه کاپي وي. هو خورې کاپي به وي، ځکه په دې معنی چې دا دواړه د یوې نقطې څخه راغلي، یعنی د یوې منبع څخه راغلي چې الله جل جلاله منبع ده. هغه منبع کوم ځای دی؟ هغه منبع الله جل جلاله ته، نو حتما کاپي به وي، ځکه چې د الله جل جلاله لخوا هم انجیل را نازل شوی و هم قرآن را نازل شوی و. نو د دې را نازل کېدو منبع یوازې الله جل جلاله دی. یعنی دا نشو ویلی چې ټول انجیل په قرآن کې کاپي شوی دی، یعنی یوازې هغه شیان چې قرآن کې ویل شوي دي او په انجیل کې ویل شوي دي هغه تر اوسه پورې دوام لري چې په قرآن کې هم راغلي دي چې یوازې د یو خدای جل جلاله عبادت کول دي. که چېرته نعوذ بالله داسې وایي چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د انجیل څخه کاپي راخیستې ده او هغه کومې ساینسي غلطیانې چې لري په انجیل کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح کړي دي او دی یعنی په قرآن کې ځای پر ځای کړي دي. نعوذ بالله که چېرته ووایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا کار ترسره کړی و نو دا نشو ویلی. که چېرته انجیل کاپي کې انجیل وایي چې یو رڼا خپله رڼا کېدی شي او قرآن وایي چې یو رڼا انعکاس کېدی شي. د جینیسیس په کتاب کې اول سوره
14 تر 19 آیته پورې وایي چې یوه رڼا په خپله رڼا ده. په قرآن کې 15 سوره د الفرقان 21 آیت کې راغلی دي. هغه که چېرته راسو قرآن پاک ته چې دا 1400 کاله مخکې رانازل شوی دی او دې کې هغه څه دي چې هغه اوس ساينس پرې کار کوي، یعنی ساينس اختراعات پکې خو یو انسان دا شیان نوشته کولی شي؟ نه، بلکې امکان نه لري چې دا څه نوشته کړي. که زما مخکنۍ مناظرې واورئ هغه کې ما د قرآن او د انجیل په اړه باندې زیات او زیات ورکړي، نو تاسې به پرې پوه شئ چې قرآن د انجیل څخه کاپي شوی نه دی او دا ناممکن دی، دا امکان نه لري. په دې هیله چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. هو وروره، زما نوم پول دی، زه دلته اوسېږم او زه یو منیجر یم. زه غواړم چې 3 پوښتنې له تا نه ولرم. زه راځم پوښتنې ته. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې 2 ډوله مرګ دی، یو فزیکي او بل ارواحي مرګ دی. زموږ مخکې هم لومړی ورور پوښتنه وکړله چې که څوک د اسلام نه واوړي نو هغه باید مړ شي. د حسابیانو په کتاب کې ویل کېږي چې الله پاک وایي چې که ته ما نه پېژنې نو زه هم تا نه پېژنم. لکه څنګه چې په د حسابیانو په کتاب کې راغلی دی چې الله جل جلاله وایي چې که ته ما نه پېژنې نو زه هم تا نه پېژنم. یعنی دا چې د قیامت په ورځ باندې چې کله هلته یعنی ورځي بیا الله تعالی دا پوښتنه ورته کوي چې په دنیا کې زه نه پېژندلم نو اوس هم زه تا نه پېژنم. نو دا اروايي مرګ. زه په بریټانیا کې پیدا شوی یم او زه اوس همدلته په هندوستان کې اوسېږم او زما ناسته ولاړه ډېره د هندوانو او مسلمانانو سره ده. زه د اسلامي کتابونه مې تر یو حده لوستي دي او معلومات لرم ورباندې، خو دا چې تاسو نن شپه بحث روان کړی دی دا ډېر په زړه پورې دی او ډېر خوندور دی. او لکه څنګه چې ما مخکې هم پوښتنه وکړله او د هغې په ارتباط باندې 2 پوښتنې د دوهمه پوښتنه ده چې لکه ما ځینې کتابونه ما مخکې وویل چې لوستلي دي، اسلامي کتابونه مې لوستلي دي. په اسلامي کتابونو کې او همداراز ځینې قصې چې مې اورېدلې چې پخواني خلکو به داسې کوله چې غواوې او مالونه به یې حلالوله او هغه به یې ځای سره راټولوله او بیا به یې اور اخیسته او دغسې دې ته ورته نورې داسې مختلفې قصې مې اورېدلې دي، مختلفې خبرې مې اورېدلې دي چې وجود یې درلود دی چې هغه اوس نشته دی، یعنی اوس ولاړل ورک شوله. علت یې په څه کې دی او که علت راته ووایستی؟ که په لومړي کې دا راته ووایستی چې د حضرت عیسی علیه السلام د هغه وژل کېدل او د هغه د وژل کېدلو طریقه او یا هم دا چې هغه چا ووژه، څه ډول یې ووژه، که د همدې په اړه باندې راته ووایستی چې دا یو جوړه شوې کیسه ده او که څنګه. همداراز دې ته ورته دغه مخکې مې هم یاده وکړل چې the people who wrote and recorded those things, are they telling the truth? I'm asking you a question which I hope you'll answer in a minute. Are they telling the truth or is this made up? مالونه به حلالیدل او هغه بیا سوځېدل او اور اخیسته او څه رقم. Left, right and center to atone for our sins because there is another forgiveness. The last point I want to make is I was absolutely amazed. I learned this in Singapore. دغه قصې دغه داستانونه څه ډول شول، څه ډول له منځه ولاړله او همداراز د ابراهیم علیه السلام د بیبي چې سارا نومېده د هغه په اړه باندې تاسو څنګه پوهېږئ؟ یعنې څه معلومات لرئ تاسو چې هغه څوک ولا څه ډول یعنې کس و؟ He lived, you acknowledge as Muslims that he lived, but he was observed to have been crucified. And it is recorded in the Bible by the same people. نو حتما دا په لیکنې بڼه باندې تاسو ته واضح شوی دی، یعنې لیکل شوي وله. د دې په اړه باندې که Was this a made up story? Because if all the other things have been observed, Jesus said this or Jesus said that in the red writing. راته معلومات راکړئ او ډېره بخښنه غواړم چې زما پوښتنې یو څه لږ زیات شولې یا هم اوږده شوله، بخښنه کوه.
ښه ورور پوښتنه وکړله چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د مېرمنې په اړه باندې تاسو څنګه پوه شئ د انجیل کې تاسو اورېدلي وو که څنګه وروره تاسو وویل چې د پخواني کتابونو او د نوي کتابونو پخواني کتابونه یعنې څه چې ول لکه انجیل او داسې نور کتابونه ول همدا ډول زه کوم چې زه د یو مسلمان په صفت یعنې چې زه یو مسلمان یم دا آخري کتاب او د پای کتاب چې دی دغه د پای کتاب چې فرقان دی یعنې چې د بدو څخه ښه جلال کول ښه لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي که چېرته په یو آیات باندې هم پوهیږې نو زده یې کړه یعنې که ته د نورو کتابونو څخه مقدسې کلمې ترلاسه کړې کومه ستونزه نشته ښه اوس قانون دا ده که چېرته د هندوانو یا هم د عیسویانو کتاب لارښوونې تعقیبوي نو 3 قانونه دي ښه لومړی قانون او لومړی نقطه دا ده چې که چېرته د هغه کتاب کومې نقطې د قرآن سره مشابهت درلوده نو ته یې کولی شې هغه ومنې دا لومړی نقطه ده خلاص دوم قانون ته که چېرته هغه یوه نقطه د قرآن په خلاف باندې وي موږ هغه رد کوو هغه نه منو ښه نو په همدې ډول سره قرآن زموږ یعنې د فرق په مابین د خو او بدو دی یعنې د بدو څخه ښه جلا کېدل دي نو په همدې ډول سره که چېرته موږ هغه وګورو په هغه کتاب کې کومه نقطه نو هغه راخلو قرآن ته اچو نو موږ یې راوړو قرآن ته ګورو چې آیا دا خبره صحیح ده او که غلطه که چېرته دا خبره صحیح وي نو د قرآن سره مشابهت لري نو هغه خبره به ومنې په همدې ډول سره که چېرته مخالفه وي نو بیا هغه موږ رد کوو هغه خبره نه منو بیا ښه دا قرآن موږ د ترازو په صفت استفاده کوو یعنې وایو که چېرته هغه نقطه په قرآن کې وه او صحیح وه نو بیا دا نقطه وایو چې د الله جلو خبرې دي او که چېرته هغه نه وه نو موږ یې ردوو یعنې که د هندوانو کتاب وي که د عیسویانو کتاب وي هغه کې ځینې نقطې دي چې د الله جل خبرې دي خو ځینې لاسوښنې پکې شوي دي او ځینې نقطې بندګانو لیکلي دي هغه موږ په مطلقه توګه ردوو او هغه نه منو ښه راځو دې ته هغه څه چې قرآن سره مشابهت نه لري او د قرآن په خلاف هم نه وي نو دا یو انتخاب وي انتخاب معنا یا شاید چې غلط اوسي یا شاید صحیح هغه نقطې چې په انجیل کې دي او هغه د قرآن سره مشابهت لري موږ وایو چې دې سره هیڅ ستونزه نه لرو خو ما په خپلو خبرو کې مخکې هم ویلي دي چې فرق مابین د عیسویت او د اسلام نو هغه څه چې اپشن یا انتخاب وي یعنی د قرآن په خلاف هم نه وي او قرآن سره مشابهت هم نه لري هغه نقطې نو هغه یو انتخاب وي خو که چېرته هغه نقطې چې د الله جل جلاله د قرآن او د احادیثو په خلاف باندې هغه مکمله توګه زه ردوم او دا نه منو او دا بالکل د منلو وړ نه ده ښه کوم شی چې د قرآن سره مطابقت لري موږ به وایو چې دا د الله جل جلاله خبرې دي خو چې کوم شی د قرآن سره مطابقت هم نه لري او د هغه خلاف هم نه وي دا یو انتخاب وي ښه که چېرته راسو غیر مسلمانانو ته یعنې هغه څوک چې مسلمانان نه وي موږ دلته منطق نه استفاده کوو یعنې قرآن پاک به یو خواته کیږو را به شو اوس انجیل ته ښه که انجیل چېرته ولولئ هغه کې ډېرې داسې ستونزې شته دي یعنې ډېری ستونزې شته دي چې په انجیل کې موجودې دي همدا ډول په انجیل کې د جینیس په کتاب کې د اول سوره د 14 تر 19 آیاته پورې ویل شوي دي چې غټه رڼا او کوچنۍ رڼا چې هغه لمر ښیي چې هغه رڼا کوي او سپوږمۍ ښیي چې هغه انعکاس کوي یعنې رڼا اخلي بیا انعکاس کوي او دا په مکمله توګه چې ساینسي غلطیاوې دي چې دوی پکې لیکلي دي همدا ډول زیاتې غلطیانې دي په انجیل کې یوازې په جینیس کتاب کې که تاسې ولئ دومره غلطیانې پیدا کړي چې د حده زیاتې همدا ډول ډېرې غلطیانې دي چې په دې کې دوی لیکلي دي او دې کې دوی راوړي دي او لیکنه یې پکې کړې ده لاسوښنه یې پکې کړې ده که یو انسان که عادي انسان هم اوسي نو دې ته متوجه سي او ډېر دقیق ولولي نو هغه پوه شي چې دا غلط یې لیکلي دي ښه که یو نفر یو کتاب لولي نو هغه لومړی ښه او بد یې توپیر کوي او که د هر مذهب وي او دا وایي که چېرته دا کتاب د عقل نه ورته کار اخلي چې دې کتاب کې څه دي او څه ویل شوي دي ځکه چې دا زیاتې غلطیانې لري او په دې کې دوی لاسوښنه کړې ده یعنې که یو انسان ښه دقیق ولولي نو پوه به شي چې دې کې څومره غلطیانې ده او د خدای جل خبرې نه دي ښه نو اوس قرآن څه وایي قرآن وایي There are many errors, there are many contradictions, even if you don't have the Quran. چې الله جل جلاله کتاب په حضرت عیسی علیه السلام باندې را نازل کړی یعنی انجیل نو دا ځینې اضافه خبرې چې دوی ورپسې اوس کوي او دوی پکې لاسوښنه کوي انجیل کې دا د الله جل خبر نه دي دا بندګانو لیکلي دي Hope that answers the question, brother. It partly answers the question.
The point I was trying to get to was about sin and the devil. The point I made اصلي نقطه مې په دې کې وه چې د دې پوښتنې اصلي نقطه په دې کې وه چې تاسو د شیطان په اړه باندې راته ووایاستین او همداراز د ګناهونو په اړه باندې راته ووایاستین چې ګناهونه څه ډول بخښل کیږي او همداراز د بخښنې په اړه باندې که تاسو موږ ته معلومات راکړئ. په یو وخت کې یو پوښتنه به صحیح وي، څومره څه زه کولی شم همغه ځواب به درکړم. او بخښنه غواړم، بخښنه. هیڅ ستونزه نه ده ورور، هیڅ خبره نه ده. کوم اخرنی عنوان چې ورکول شوی و تاسې وایي چې هغه کې راغلي دي ګناه. ښه وروره، دا قرآن مجید دی او په دې قرآن مجید کې د ګناه په اړه ویل شوي دي، د هغې د مخنیوي په اړه ویل شوي دي. خو اوس مو موضوع د ګناه بحث نه دی چې ګناه په اړه موږ بحث وکړو. کوم شی چې تاسې لوستی دي ښایي چې هغه نور توضیحات هم ولري، خو زه درته وایم که چا وویل چې په قرآن کې د ګناه په اړه باندې نه دي راغلي نو هغه مطلقا غلط وایي. ښه نو فرق په مابین د قرآن او د تورات کې چې کومه ګناه راغلی ده، یعنې دوی وایي چې هغه اصلي ګناه دا د کلیساو خبرې دي، دا د انجیل نه دي بلکې د کلیساو خبرې دي. کلیساو لیکنه پکې کړې ده چې د اصلي ګناه په اړه باندې دوی بحث کړی دی. نو اوس په انجیل کې ویل شوي دي 18 سوره د زکیل 20 آیات چې یو نفر ګناه وکړي د هغه بل نفر ګناه ته نه ځي، بلکې که یو زوی ګناه وکړي نو پلار ته نه ځي، خپله ګناه په خپله وي. همدا ډول قرآن پاک کې راغلي دي چې د یو ګناه بل ته نه ځي، یعنی یو ګناه مسؤلیت بل څوک نسي اخیستی. په قرآن پاک کې هم د ګناه په اړه باندې ویل شوي، د مخنیوي په اړه باندې ویل شوي دي، د جزا په اړه باندې ویل شوي دي. همدا ډول د ټولو جزاګانو په اړه باندې ویل شوي دي چې کومه ګناه څه ډول جزا لري، یعنی د هغې د مخنیوي رایحه هم ورته ویلی چې باید څه ډول د هغې ګناه څخه مخنیوی وکړئ. همدا ډول شراب څښل ګناه دي، همدا ډول زنا کول ګناه دي، ظلم کول ګناه دي، همدا ډول هر څه هغه چې د بشریت په خلاف وي، فساد رامنځته کوي، ګناه دي. یعنی ما پرې مخکې بحث نه و کړی، خو ما یې ویلي و چې د شرابو نه مخنیوی وکړئ. د ګناه نه مخنیوی وکړئ، یعنی دا په دې معنی چې دا ټول په قرآن کې راغلي ده او په قرآن کې ویل شوي چې د ګناه نه مخنیوی وکړئ. تاسو په دې هیله چې ځواب مو ترلاسه کړی اوس ورور. یوه بله پوښتنه د سوینګ ورور څخه ده. تاسو د انجیل زیاتې سرچینې دلته یادې کړي دي، د جون 10:13 چې وایي پلار او زه مې یو یو. ښه ورور پوښتنه کړې ده د انجیل یو برخې څخه د جون په انجیل کې چې 10 سوره او 13 آیات دی چې وایي زه او پلار مې یو یو. دا پلار او زه یو نه یو، بلکې دا دی چې زه او پلار مې یو یو. چې زه او پلار مې یو یو که په دې باندې پوهېدل غواړي نو باید مکملا متن یې ولولئ، لږ څه مخ ته لاړ شي بیا وپوه شي. د جون په 10 سوره او 23 آیات چې جوس د سلمون په کلیسا کې داخل شوی و. 10 سوره او 23 آیات که تاسې موږ ته د دې موضوع په اړه باندې روښانه ووایي چې څنګه دا موضوع موږ روښانه کوی شو. جون 10 سوره او 25 آیات کې ویل شوي دي چې ما تا ته ویل خو تا په ما باندې باور ونه کړ چې زه څه کوم د هغه لیدونکی زما پلار ده. 26 آیات کې وایي چې ته په ما باندې باور نه لرې ځکه زما تر شا نه یې، ځکه ته زما پیروان یې، زما نه تعقیبوې. 28 آیات کې راغلي چې ما هغه ته ژوند ورکړی، هېڅوک هغه زما د لاسه نشي باسئ. 29 آیات کې راغلي چې څه ما ته پلار راکړي هغه ډېر قوي دي، نو هېڅوک زما د پلار څخه دا نشي اخیستی، زه او پلار مې یو یو. 28 آیات کې راغلي چې هغه ته ما هر څه ورکړي دي او هېڅوک یې د ما د لاسه نشي اخیستی. 29 کې وایي چې زما پلار ډېر لوی دی او د هغه د لاسه دا څوک نشي اخیستی. 30 کې راغلي چې زه او پلار مې یو یو. نو دا معنا دی چې که اوس راسو هم مسلکي ته که زه وایم چې زه او پلار مې هم مسلکی نو دا معنا دی چې زه او پلار مې یو یو بلکې هم مسلکی یو. خو عیسی وایي نه 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 دا زه او پلار مې یو یو، دا معنا چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او هغه خدای دی. دلته په 10 سوره او 21 آیات کې بیا راغلی دی چې زه او پلار مې او زه دوی. نو دلته یعنی چې زه او پلار مې یو، نو د همدې لپاره دوی وایي چې نه دا همدا ډول چې عیسی علیه السلام د خدای زوی او هغه خدای دی توبه نعوذ بالله. نو په دې ډول سره به چې حضرت عیسی علیه السلام وویل چې دا خبره کړې، نو دلته خو سوالات خدایانه بیا راځي
نو کوم چې دوی دریګونه وایي هغه باید د 14 ته تبدیل کړي. څه چې عیسی علیه السلام ویلي هغه یعنی انسان په یو هدف دپاره راغلی. نو که نور هم مخته لاړ شي په انجیل کې راغلی دي په 18 سوره 23 آیات کې راغلی چې زه او پلار مې پلار او زه مې یعنی یو یو. دا د یو هدف دپاره وي. په همدې ډول سره 18 سوره او 22 آیات کې کول ولې چې جوز یو تیږه راواخیستله عیسی علیه السلام ته چې ما ډېر زیات ښه کړي د کومې ښېګڼې دپاره ته په ما په دې تیږه باندې ولې. 23 آیات کې یعنې دا ټول د ذهن درته وایم بلکې هر عیسوي کولی شي چې انجیل واز کړي یعنی تورات واز کړي او هغه وګوري. ښه 10 سوره او 23 آیات کې وایي چې موږ تا د ښېګڼې دپاره نه ولو بلکې د دې دپاره چې تا د خدای دعوه کړې. ښه که په 40 کې ولولې هلته وایي چې دا ګاډ کلمه دوی راوستې ده دا د څه دپاره وستې ده یعنی په همدې ډول سره دوی ځینې الفاظ په همدې ډول سره پکاروي. نو چې دا معنا چې زه او پلار مې یو یو دا د یو هدف دپاره ده. یعنی حضرت عیسی علیه السلام او الله جل جلاله حضرت عیسی علیه السلام رالیږلی دی بندی دی او د هغه پیغمبر دی. نو یو پیغام راوړونکی خلکو ته دی. نو په همدې ډول سره نشو ویلی چې حضرت عیسی علیه السلام خدای و توبه نعوذ بالله. په دې هیله چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. هو وروره مهرباني وکړه. راهول پاتې ښه ورور پوښتنه وکړه د پال لیدنې په اړه باندې چې یو نفر خپل پال ګوري یعنی د آینده پال ګوري چې ما ته به آینده څه پېښېږي. نو که وروره دا فکر کوم هندوانو کې زیات رواج دی. نو الله جل جلاله په قرآن پاک کې سورت ماهده او 5 سوره او 9 آیت کې الله جل فرمایلی دی چې دا حرام دی یعنی دا شرک دی مطلقا دا کار حرام دی. هیله چې ځواب مخې Yes, brother. Rahul again. Thank you for giving me the chance again. Just another question I had in mind. Dr. Naik, coming from India, you would, I suppose you know about when it comes to marriages in India, they do horoscope matching before going ahead with the match. I know that this is strictly forbidden in Islam. ښه پوښتنه شوې ده چې تاسو ویلي چې حضرت عیسی علیه السلام په اړه مو بحث کړی او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اړه مو بحث کړی دی چې حضرت عیسی علیه السلام یعنی خاص دی او که نه. ښه نو زه درته وایم چې حضرت عیسی علیه السلام سمه دی چې خاص دی هغه خاص دی بلکې نه خدای بلکې یو پیغمبر په صفت باندې هغه خاص دی. یعنې ټول پیغمبران خاص ول او اکثره پیغمبران ته خاص ځانګړنې ورکول شوي وي یعنې ځانګړتیاوې درلودلې لکه عیسی علیه السلام کلیم الله لقب یې و چې الله جل سره خبرې کولې. عیسی علیه السلام هم دې ډول سره مړي ژوندي کول. دا سمه ده چې حضرت عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا شوی او یو خاص ډول سره پیدا شوی دی. خو ځینې عیسویان د دې نه مقصد غلط اخلي وایي چې حضرت عیسی علیه السلام پلار څوک و توبه نعوذ بالله وایي چې خدای و. نو جواب یې په قرآن کې دی. 3 سوره د آل عمران 9 آیات کې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکن چې د عیسی علیه السلام پیدایښت همدا ډول د آدم علیه السلام په ډول سره و. هغه د خاورې څخه پیدا شوی ورته ویل چې شا شو. ښه که تاسې دا فکر کوئ چې حضرت عیسی علیه السلام پلار نه درلوده نو هغه پیدا شو هغه خدای دی توبه نعوذ بالله. نو آیا حضرت آدم علیه السلام بې پلار او بې مور پیدا شوی دی نو تاسې وایئ چې دا غټ خدای دی؟ دا یوازې د الله جل جلاله یو معجزه ده. دا معنا نه ده چې عیسی علیه السلام خدای دی او نه هم آدم علیه السلام خدای دی. هیله چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. هو وروره مهرباني وکړه. زما نوم نیټلمون ده او زه په دوبۍ کې دکاندار یم او زما پوښتنه هم د روژې په اړه ده. څنګه یو انسان کولی شي چې ټوله ورځ روژه ونیسي؟ دا څه لامل لري او دا څنګه کولی شي؟ لکه څنګه چې عیسی علیه السلام 40 ورځې روژه نیوله او تاسو وایئ چې موږ د عیسویان نه د عیسی علیه السلام ډېر اطاعت کوو. ښه ورور پوښتنه وکړه چې مسلمانان د سهار نه تر ماښامه پورې روژه نیسي همدا ډول یې 40 ورځې روژه نیولې وه. همدا پوښتنه وکړه نه د حضرت عیسی علیه السلام د روژه نیولو په اړه باندې په قرآن مجید کې هیڅ نه دي راغلي. او بل دا چې عیسویان چې دي مختلف مذهبونه دوی لري هغوی بعضې ځینې روژه نیسي په مختلفو ډولو سره. ځینې وایي چې جوشکلې شی مه خوره یا ځینې وایي چې یعنې هر څه ځان ته ټاکي وایي چې دا شی خوره دا شی مه خوره.
نو په دې شي باندې روزه ماتېږي دا شی وخوره څه پروا نه کوي او په دې شي سره ماتېږي نو دوی مختلف مذهبونو سره په مختلف ډول سره دوی روزې نیسي یعنی د مسلمانانو په شان دوی روزه نه نیسي او یا هم څلوېښت ورځې دوی روزه نه نیسي نو دغه ډول روزې دوی نه نیسي یوازې مختلف مذاهبو سره مختلفې روزې دوی نیسي هیله د ورور چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي یوه بله لنډه پوښتنه هم لرو دلته په ورقه باندې د ډاکټر ذاکر نایک د بریخلیک پوښتنه یې کړې آی ډي چې دا فاونډیشن اف اسلام IRF.net او زما شخصي آی ډي چې دا zakir@irf.net کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته لاړ شئ هلته ولیکئ IRF.net ولیکئ او IRF مخفف چې دی د اسلامیک ریسرچ فاونډیشن مخفف دی هیله چې ځواب ترلاسه کړی اوسي له کوم کتاب پلورنځي څخه ستاسو کتابونه موږ ترلاسه کړو نو وروره تاسې کولی شئ چې کتابونه یعنی په دوبه کې هم دلته منبع لرو او په خاصه توګه یعنی انټرنیټ د کولی شئ انټرنیټ کې سرچ کړئ هلته ډېر کتابونه دي یعنی په وړیا توګه تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ او کوم پیسې هم تاسو نه غواړي او همدا ډول ممبۍ کې هم کولی شئ کتابو منبع لاسته راوړئ نو دوبۍ کې هم کولی شئ لاسته راوړئ کتابونه هو وروره په دوه لنډو کرښو کې لنډه پوښتنه وکړه ښه اتمن امنت بالله و کتبه و رسوله چې په اسلام کې دي آیا عیسویان هم په همدې عقیده دي چې آخري پیغمبر او قرآن ومني ښه ورور پوښتنه وکړه د سوره چې سوره بقره دوهم سوره 100 آیت څخه چې تاسو باور ولرئ چې باور درلودلی په الله جل جلاله باندې په ملایکو باندې په پیغمبرانو باندې او په آخري کتاب باندې وروره هو عیسویان هم په دې باندې باور کوي عیسویان پرې باور لري خو که تاسې وګورئ عیسویان بیا په هغه څه باور نه لري کوم چې موږ پرې باور لرو یعنې یهودیان که وګورئ د هغه نه پیغمبران چې کوم راغلي په هغو باور لري او عیسویان که وګورئ عیسی علیه السلام باندې باور لري نو کوم چې عیسویان په کوم پیغمبران باور لري هغه باندې موږ هم لرو خو دوی بیا کوم باندې چې موږ باور له هغه نه لري یعنې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او آخري کتاب چې هغه قرآن دی په دې باندې باور نه لري موږ سره یعنی آخري پیغمبر او آخري کتاب چې دی چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی خو په دې باندې دوی موږ سره باور نه لري موږ دوی ته وایو چې تاسې لږ مخته راشئ او په آخري پیغمبر او په آخري کتاب باندې تاسې باور وکړئ او تر څو چې حقیقي دین ته تاسې راشئ هیله چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي د نن ورځې وروستۍ پوښتنه اخلو امیر رور پوښتنه کړې چې د قرآن شریف د 9 نه تر 29 آیات پورې راغلي دي له کفارو سره تر هغې وجنګېږئ تر څو مسلمانان شوي نه وي دا موضوع څنګه ده که تاسو یې موږ ته روښانه کړئ کوم ورور پوښتنه کړې وه د قرآن پاک د کوم سورې څخه چې ویلي دي چې کفارو سره جنګ وکړي تر څو هغوی مسلمانان شي نو په هغې کې ویلي چې جنګ وکړئ تر څو پورې چې صلح منځته راشي یعنې تر څو پورې چې کلاري منځته راشي تاسې جنګ وکړئ همدا ډول سورت توبه کې همدا ډول نور سورتونو کې هم راغلي دي نو که چېرته قرآن مجید ولولئ او په قرآن مجید کې وګورئ نو 9 سوره د توبه او 5 آیات کې الله جل جلاله فرمایلی دي چې تاسې کفارو سره وجنګېږئ خو ویلي که چېرته مشرکین غواړي چې هغوی صلح وکړي نو تاسو د هغوی حفاظت وکوئ یعنې ساتنه ترې وکوئ حفاظتي ځای ته یوسئ نو الله جل جلاله ویلي چې تاسو د ځانه دفاع وکړئ او په همدې ډول سره یعنې کفارو سره وجنګېږي دغه زیات ځایونو کې دا واقعیات راغلي دي هغه هم د ځان د ساتنې لپاره که چېرې تاسې مکمله توګه متن یې ولولئ نو د هغې نه وروسته به تاسې په دې هیله چې ځواب ترلاسه کړی اوسي واخر دعوانا والحمد لله رب العالمین